هر څه لاس کې د هغو دي چې نه کورې نه پتو دي هر څه لاس کې د هغو دي چې نه کورې نه پتو دي د شپېتو که د ویشتو دي خو د کار خلق د شپېتو دي دا چې ته ورسره زور کړې دا خبرې د جرګو دي دنیا تنګه له فاقې شوه غټان لاندې تر کرزو دي. ډېرو ګرانو ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه زه اکرام الله امید ملګري را سره ناست دي د موږ د ټانک علاقې کښلي کښلي شاعران ملګري نن مازدیګر را سره ناست دي. عصمت ګیلمن چې له منځۍ سره تعلق لري کښلی شاعر د موږ د ملګرو سره ناسته پاسته کوي مشاعرو کې مو شرکت کوي او نن مو خوښه کړه چې له ده نه خپل کښلي کلامونه واورو هغه تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ کوو نو له عصمت ګیلمن نه کښلي کښلي کلامونه اورو او ټول ملګري په شریکه خوند ځینې اخلو. السلام علیکم. امید صاحب زه تاسو پیج مینوال چې څومره دي د ټولو مشکور یم شکرګزار یم. بل دغو راغلو ملګرو هم زه ډېر شکرګزار یم ډېره مننه کوم چې دو مثال په دې تنګ لنډ وخت چې ماته موقع راکړله او زه د دغه پروګرام تاسو قابل وګڼله او شعرونه دي چې تا د ژوندون خبرې ټولې وکړې تا د ژوندون خبرې ټولې وکړې ما د بېلتون خبرې ټولې وکړې تا د ژوندون خبرې ټولې وکړې ما د بېلتون خبرې ټولې وکړې د وخت بادار ته ډېرې سپینې سپینې د وخت بادار ته ډېرې سپینې سپینې نن یو پښتون خبرې ټولې وکړې که تا را سره ونیوله نګاره یارانه که تا را سره ونیوله نګاره یارانه ما هم در سره وکړله بې شماره یارانه مطلب پوره کول د پرېښودل د نیمه لار کې امید صاحب مطلب پوره کول د پرېښودل د نیمه لار کې اوس خلکو د ایستلې له معیاره یارانه مطلب پوره کول د پرېښودل د نیمه لار کې اوس خلکو د ایستلې له معیاره یارانه او تا خوښه نه ده پټه خو مو ډېره سره وکړه زیشان صاحب تا خوښه نه ده پټه خو مو ډېره سره وکړه له نن نه بعد چې شومېټ کړو په جاره یارانه تا خوښه نه ده پټه خو مو ډېره سره وکړه له نن نه بعد چې شومېټ کړو په جاره یارانه. دا دوه شعرونه نور دي چې دا ستا په شانتې وي ښکلې خفه نه شي سعیده دا ستا په شانتې وي ښکلې خفه نه شي سعیده نامه د بې وفا چا په تندي نه وي لیکلې په مخ باندې د ځمکې چې یو ځای نه شو جانانه په مخ باندې د ځمکې چې یو ځای نه شو جانانه زما او ستا جوړه به الهي نه وي لیکلې دا در په در چې ګرځي په پردیو وطنونو عصمت به یې په کلي زندګي نه وي لیکلې دا در په در چې ګرځي په پردیو وطنونو عصمت به یې په کلي زندګي نه وي لیکلې. دا دوه شعرونه نور دي چې څوک ورځ کې سل ځله در غاړه وځي څوک ورځ کې سل ځله در غاړه وځي چا د لیدو ته سترګې دواړه وځي څوک ورځ کې سل ځله در غاړه وځي چا د لیدو ته سترګې دواړه وځي او د دې وطن دښمنان یو نه پرېږدم د دې وطن دښمنان یو نه پرېږدم د دې وطن دښمن دې واړه وځي اخر دیدن ته خو دې راشي لالی اخر دیدن ته خو دې راشي لالی سا مې په ستوني کې د لاړه وځي. ډېرو ګرانو ملګرو عصمت ګیلمن کښلي شعرونه تاسو سره پیش کړو موږ خوندونه ځینې واخیسته امید کوو تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي خو چونکې دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره یو جته کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت دی لوی الله.